ګلونو په ګډیو مې ګډۍ نور بدلې خپل هېواد مې راغولی خپل هېواد مې راغولی السلام علیکم. ستړي مشئ. د افغانستان ملي ټلویزیون قدرمنو لیدونکو په دې هیله چې ټول بخیر یاستئ. میهن من یا زما هیواد خپرونه پیل شوه. کوربه مو زه سجاد شینواری یم. په نن خپرونه کې راغلي یو ننګرهار خوږیاڼو ولسوالۍ ته او د خوږیاڼو ولسوالۍ په تړاو باندې به بشپړ معلومات دا چې دا ولسوالي څومره قریې لري، مشهورې سیمې کومې دي، د خوږیاڼي قوم د افغانستان په کومو سیمو کې میشت دی، د دې په خوا کې نږدې ولسوالۍ کومې دي، دا چې یوه نوې ولسوالي هم د همدې قوم لپاره اضافه شوې ده، د هغې په تړاو بله مهمه خبره دا ده چې خوږیاڼي ته ولې خوږیاڼی وایي، دغه نوم ورته له کومه شوی دی او په عین حال کې به د دې خلکو په دودونو باندې د همدې خلکو په ژوند باندې له دوی سره خبرې اترې لرو. له تاسو مو هیله دا ده چې خپرونه را سره تر پایه وګورئ او له خپرونې حتما یو څه یاد کړی شئ. اوس ورسو زموږ کیمرمینانو خواري کړې ده او د خوږیاڼو ولسوالۍ د بېلابېلو سیمو انځورونه یې اخیستي دي. راځئ یو څو انځورونه ګورو. خپرونه جریان لري، له موږ سره اوسئ. په شنو نښترو دې ښکلا هره لمنه زر خپل مو یې وا زما ښایسته ښایسته وطن نظر خپل مو یې وا زما ښایسته ښایسته وطن. بیا هم ښه راغلاست درنو لیدونکو. دا چې په پیل کې مې درته وویلې خوږیاڼو ولسوالۍ کې یو او د خوږیاڼو ولسوالۍ د مشرانو سره، قومي مخورو سره به د همدې خلکو په ژوند، دودونو او د دې سیمې په آب و هوا، همدارنګه مشهورو تاریخي سیمو باندې خبرې اترې کوو. زه خبرې نه اوږدومه، خوا کې مې ملک کاکا ولاړ دی، له ده سره به د خوږیاڼو ولسوالۍ په تړاو یو څو اړینو موضوعاتو باندې خبرې اترې ولرو. ملک کاکا ستړی مه شئ او زموږ لیدونکو ته خپل ځان ور وپېژنئ. خیر وسې مننه کوم د ملي تلویزیون نه چې خوږیاڼو ته مو چکر راویلی. خدای مو هر کله راوله او د نورو رسنیو نه مو هم غوښتنه داسې ده چې د خوږیاڼو ولسوالۍ دا تصویر په ټول افغانستان مشرانو ته ورسوي تر څو هغه ضرورتونه چې په خوږیاڼو کې دي او زموږ مشران یې وګوري. ډېره مننه. ملک کاکا به نوم واخلي او کومې سیمې پورې تړاو لرئ؟ نوم مې حاجي لال زمان خوږیاڼی دی، د خوږیاڼو ولسوالۍ د وزیرو د پیرخیلو د قریې اوسېدونکی یم. خبرې په خوږیاڼو ولسوالۍ باندې کوو، په همدې قوم باندې غږیږو. دا چې په ختیځ زون کې درې لوی قومونه اوسېږي، ننګرهار کې بیا دغه درې لوی قومونه یادېږي چې یو خوږیاڼي دي، شینواري دي او مومند دي. خوږیاڼي په غالب ګمان د خوږیاڼو قوم مرکزیت دی. راځه دغې ولسوالۍ په اړه معلومات راکړه کاکا جانه چې کله چې دې ولسوالۍ ته را داخلېږي لومړیو کې کومې سیمې دي، همداسې په ترتیب ډول باندې زموږ لیدونکو ته. ښه، ستاسې د سوال په جواب کې خو د ننګرهار نه چې راځي سرخود ولسوالي مخې ته راځي، بیا د سرخود نه چې راځي فتح آباد ته او په فتح آباد په پله چې راپورې وځي د چمتلي ښارګوټی دی، خوږیاڼو ته داخل شوي. د چمتلي ښارګوټي سره سم خوږیاڼو لوی خوږیاڼي ته داخل شو چې هغلته بیا یو سړک ګرځېده د شیرزادو ولسوالۍ ته، بله لار راغلې ده د خوږیاڼو ولسوالۍ ته. اگر که موږ خوږیاڼي درې ولسوالیو په مجموع کې یو پچیراګام ولسوالي ده، بیا نو هغه دغې خوا نه هم لار ورغلې ده په بیارونو باندې په صبر به وراوړي او که هغسې جلال آباد نه رسي نو چپرهار ولسوالي اوله مخې ته رسي، بیا پچیراګام. خو دلته چې ننګرهار نه خوږیاڼو ته راځي نو سرخود ته به داخلېږي، سرخود نه بیا فتح آباد موږ او د سرخود تک دی، هغې نه پورته بیا خوږیاڼو ته داخلېږي. په خوږیاڼو کې بیا د چمتلي ښارګوټی هم راځي، نو بیا مخې ته ارغچونه راځي، دې خوا ته بیارونه راځي او بیا نو د خوږیاڼو ولسوالۍ مرکز ته داخلېږو. صحیح. د خوږیاڼو ولسوالۍ مهم او هغه مشهور ځایونه خلک د تفریح لپاره ورته راځي، سیال لپاره راځي، تاسې خپله ورځئ د هغې لیدلو لپاره. د خوږیاڼو ولسوالۍ کې خو لله الحمد ډېر مشهور ځایونه دي، تاریخي ځایونه دي چې تاسې ته به زه یادوري وکړم، لکه د مملې باغ شو او په د وزیرو په تنګي کې مونږ که خدای وکړي دغه خبره زما نور مشران واوري، ډېر ښه یو تاریخي د پنګو چم په نامه دی چې هغلته د یو دولتي غټ باغ موجود دی، خو هغه به اوس تخریب شوی وي، ډېر وخت نه یم ولاړه.
او دا زموږ د وزیرو تنګی چې دی دا زښته ډېرې اوبه لري که خدای وکړي دغه د مشرانو پاملرنه ورته وګرځېږي تر څو زموږ دغلته یو ډیم جوړ شي. که دغه ډیم جوړ شي نه درې واړو ولسوالیو ته چې برق ورکړي کیدای شي چې سرخود او نیم ننګرهار ته برق ورکړي. او تاریخي ځایونه خو جایدار بابا دی، ابوکو صاحب دی، مملی باغ یادوري مو ته وکړه او همدغه پنګوچ هم دی، دغه تاریخي ځایونه پکې دي. یقیني خبره خو دا ده چې دا یو ډېره ښکلې آب و هوا لري او ډېره ښکلې منظره ده. چم به تقریبا د 300 جریبه ځمکې په اندازه کې یوازې دا چم وي، نور نو بیا خوا او شاته نښترې دي، لمنځې دي او مختلفې ونې دي، هغه هلته شتون لري، غر دی. خو دا چمې چې دی دا تقریبا 1000 جربه یا 400 نه پورته تر 1000 جربو پورې دا احتمالا دا هغلته چم دی. او آب و هوا بهترینه آب و هوا ده، ډېره ښه آب و هوا ده. خلک په د اوړي کې ځي هغلته ځان سره خیمې وړي او هغلته پسونه حلالوي، څوک دیګیا کوي، ډېر ښه آب و هوا لري. په دغه غرونو باندې ځنګلات شته؟ زمونږ ځنګلونه چې دي قیمتي بوټي پکې زړغوزي دي چې تاسې حاصلات په افغانستان کې ګورئ، د خوږیاڼو حاصلات په ټوله چین له هیواد لځي، پاکستان لځي، شاید ایران او تاجکستان او ازبکستان له دا زمونږ د دې حاصلات صرف سي. ښه بوټي پکې زړغوزی ده چې عواید زیات دي، لمنځه ده، نختر دي، بیجر دي، څیړۍ ده، مختلف دغه بوټي پکې اکثریت دي. او دغه برخه کې ستاسې قومي تړې شته نه شته؟ مثلا د نیالګیو د قطع په پار باندې تاسې ولسي تړه لرئ نه لرئ؟ ښه، زه پرون وروسته په همدغې بوخت یم. موږ قومي تړه داسې ده چې هر هغه کار چې موږ ترسره کوو، قومونه یې ترسره کوو، د حکومت سره پکې مشوره کوو او د مشورې په اساس موږ قومونه د حکومت سره په یو غږ باندې هغه چا چې غر قطع کړی وي هغه ته نغدي ناغم ټاکو، قوم یې ورته ټاکي او هغه ولسوالۍ ته هم مجرم معرفي کوو. هېڅ چاته اجازه نه ورکوو چې ځنګل ووهي. ډېره زیاته مننه ملک کاکا. هغه څه چې په دې ولسوالۍ کې مثلا او یادونې نه شي تر څو لیدونکي پوه شي، موږ کوښښ کوو چې دغه ولسوالي په بشپړ ډول باندې ور وپېژنو خلکو ته. ستاسو په ذهن کې داسې کومه خبره وي چې مثلا غواړې خلک ترې خبر شي او په دې ولسوالۍ کې کوم ځای، کومه سیمه، کوم داسې څه تاریخي شتون ولري، مهرباني مایک ته خدمت کړئ. زه خو به تاریخي ځایونه خو بېرته یاد کړه. غوښتنه مو دا ده چې دا د ورغول شي، لکه د مملې باغ دی باید ورغول شي. دا د ګرد چاپېر احاطه چې دا د تخریب په حالات کې ده. ابوکو صاحب زیارت مې ته یاد کړي، هغه احاطه نه لري، باید د دې د احاطې غم وشي او دا منظم شکل باندې هغلته یو څوکیدار ولري تر څو دا د تاریخي ځایونو نه ساتنه وشي. د اوبو په باره کې دا سپین غر دې ته ویل کېږي چې اوس تقریبا په جګو ساحو کې به 3 متره واوره شوې وه. هغه زه چې څونه پکې مزل کولی شم هغې ځای پورې 1 متر واوره شوې ده. دغه واوره د پسرلي په موسم کې د ناونو ته راښکته کېږي او بیا د هغې نه اوبه جوړېږي، نو هغه بهترینې اوبه دي تر څو چې تنګي خولې ته رارسېږي. دغې ځای نه کېدای شي کارته چټلې وي، خو د تنګي کې چې دا کوم جریان لري نو هغلته ډېرې پاکې او صفا د اوس وخت ماشینونو ثابتې کړي دا 100% فلټر اوبه دي. ډېره زیاته مننه ملک کاکا چې وخت راکړه او د خوږیاڼو ولسوالۍ د پیژند په اړه باندې، د سیمو په اړه باندې خبرې دې راسره وکړې. کور ودان تاسې نه هم مننه کوو چې خوږیاڼو له چاکر راویلې، کور ودان بچی ولې خدای دې خیر درکړي. مننه. درنو لیدونکو خپرونه جریان لري. د خوږیاڼو ولسوالۍ پیژند مو خلاص کړ. هیله ده چې لومړني معلومات مو ترلاسه کړي وي. دا چې خوږیاڼي قوم په دغه 3 ولسوالیو کې میشت دی، ملک کاکا یې هم یادونه وکړه. راځئ د همدې قوم تاریخ ته، دودونو ته سر ورښکاره کوو، د همدې سیمې له خلکو سره د دوی په ژوند خبرې کوو. شنو درونه د قربان شم وطنا، یا خو چینونه دې د عطر بوی راسینا، زار خپل مویې وزما ښایسته ښایسته وطن، زار خپل مویې وزما ښایسته ښایسته وطن. پشنو نختارو دې ښکلا منظر خپل مویې وزما ښایسته ښایسته وطن، نظر خپل مویې وزما ښایسته ښایسته وطن. بیا هم ښه راغلاست درنو لیدونکو. جالب انځورونه مو راسره وکتل. دا چې د خوږیاڼو ولسوالۍ په پیژند باندې مو د همدې سیمې له یو ملک او قومي مخور سره خبرې درلودې. راځئ چې اوس د خوږیاڼي قوم تاریخ ته، پیژند ته، د دې په منځ کې واړه کوم قومونه موجود دي، څومره احاطه یې نیولې ده په افغانستان کې، په کومو کومو ځایونو کې میشتي، دا او دې ته ورته پوښتنې به په دې مرکه کې در سره ځواب شي. د خوږیاڼو ولسوالۍ
قومي مشر او قومي مخور را سره دی دی به درته ځان هم در وپېژني او بیا به خبرې ورسره وکړو. کاکا ستړی مه شئ، زموږ لیدونکو ته ځان ور وپېژنه. زما نوم ملک طارق د خوږیاڼو ولسوالۍ د خوځاخیلو د قریه قومي مشر یم. ملک صاحب به راته د خوږیاڼي قوم په اړه ووایي. د خوږیاڼي قوم مرکزیت کوم ځای دی او څومره سیمه یې په ختیځ زون کې نیولې؟ انجینر صاحب محترمه، د خوږیاڼي قوم مرکزیت خو ان تر کندهاره پورې رسېدلی، ځکه اکثره زمونږ ځینې ورونه دي چې هلته ولسوالۍ لرو چې په کندهار کې د خوږیاڼي قوم په نامه ده، او دلته هم ان تر سپین غره پورې زمونږ مرکزیت دی او شتون لرو، خوږیاڼو ولسوالۍ شتون لري. راځه چې په همدې قوم باندې تم پاتې شو، څومره واړه قومونه په خوږیاڼو کې موجود دي؟ نو دا ډېر لوی سرحد هغه لري، قومونه لري چې احمدخیل دي، پیرخیل دي، خوځاخیل دي، زاوه ده او میمله ده، همداسې راتېر شه چې ډېر نور هغه هم دي، خو اکثر یې غټ غټ هغه شته دی. درې ولسوالۍ یا هم اوس چې دغه نوې ولسوالي منظور شوې ده د خوږیاڼي قوم لپاره دا چې دغه قوم غټ دی، په دې درې واړو ولسوالیو کې د خوږیاڼي قوم پورې تړلي خلک اوسېږي. مګر شیرزاد ولسوالۍ کې ما له بعضې خلکو سره په بله خپرونه کې خبرې کړې وې، هلته شینواري هم وو، له بېلابېلو قومونو نه خلک راټول شوي. دغه خلک څنګه درته راکډه شوي دي؟ انجینر صاحب، دلته اکثره زمونږ د خوږیاڼو ولسوالۍ چې دا درې ولسوالۍ دي په ضمن کې. اوس یو ولسوالۍ بله موږ ته منظور شوې ده، د اسلامي امارات نه موږ ډېره مننه کوو چې زموږ ولسونه ډېر وو او موږ ته د تورغر په نامه یو ولسوالۍ منظوره کړه. موږ د دغې هغه قدردانۍ شکریا ادا کوو او موږ ته یوه ولسوالي بله منظوره کړې ده چې تورغر په نامه باندې ده. او د کډه شوو په هغه باندې موږ خو ورونه یو، خوږیاڼو ولسوالي، شیرزاد، خوږیاڼي، پچیراګام، تورغر. نو زموږ یوه خبره ده که یو بل ته ګډ کډم شي نو دود او دستور هم هماغه یو هغه مشکل به نه وي انشاءالله. خوږیاڼو کې شینوارو قوم څه کول؟ شیرزادو کې ما مرکه کړې وه، هلته مې پوښتنې کړې وې، هلته داسې خلک وو چې له شینوارو دلته اوسېدل، هلته داسې خلک وو چې نورو قومونو پورې تړاو لره. ما مخکې تا ته ووي چې شینواری خو زما عزیز دی، ځکه زمونږ یوه ولسوالۍ د شیرزادو سره یو هغه لرو. نو د اګام پچیر ولسوالۍ دا د شینوارو سره لږ نږدې ده. نو زمونږ یعنې خپلوالی هم شته؟ خپلوالی هم شته دی. د خپلوالو په اساس باندې سره کډه شوي دي، هدف دغه دی. او راځه چې یوه بله پوښتنه هم درنه وکړم، د خوږیاڼو ولسوالۍ خصوصا د دې سیمې د دغه خوږیاڼو مربوط چې کوم خلک دي، دغه خلک له نورو سره مثلا عامه پښتو چې مونږ وایو یا له شینوارو سره یا له مومندو سره یو عامې لهجې دي، تاسې ځینې لهجوي توپیرونه لرئ. لکه مثلا مونږ وایو چې څنګه یې، تاسې وایي څخلې. یو څو داسې جالبې جملې راته ووایه چې لیدونکو ته لږ تفریم شي. نو تا ته ښه پته ده انجینر صاحب، زموږ دا ولسوالۍ ګانې چې دي غریزې علاقې دي. مونږ دا زموږ دا لاندې ورونه ډوډۍ ته ډوډۍ وایي، موږ بیا ماړۍ ورته وایو، او اکثره خلک غوړۍ ته غوړي وایي، موږ بیا غیړي ورته وایو. اکثره خلک هلکانو ته هلک یي، موږ ورته وړکي وړکي. ډېره زیاته مننه کور ودان، د کاکا خبرې مو راسره واورېدې او یو څه شوخي مې هم ورسره وکړه، ستاسې لپاره تفریح شي. نو واقعا خوږیاڼي قوم او د خوږیاڼو اوسېدونکي خلک خوږه لهجه لري، د نورو لهجو په پرتله باندې د دوی خبرې ډېر خوند کوي. خپرونه لا هم جریان لري، په راتلونکي مرکه کې به د دې سیمې دودونو او همدارنګه له نورو سره په توپیرونو باندې وغږېږو، دا چې دوی له نږدې پرتو ولسوالیو خوږیاڼو سره، همدارنګه له نږدې عزیزانو سره چې کاکا یادونه وکړه شینواري مونږ عزیزان دي، څومره دودیز توپیرونه لري. له موږ سره اوسئ، خپرونه جریان لري. وزما خایسته خایسته وطانا وشنو نختارو دی ښکلا هره منظر خپل مویې وزما خایسته خایسته وطانا نظر خپل مویې وزما خایسته خایسته وطانا. بیا هم ښه راغلاست درنو لیدونکو، دا چې انځورونه هم راسره ولیدل، خپرونه کې راسره ملی اسئ کور ودان وروستی برخه ده. او په دې مرکه کې به
مخکې مې هم یادونه وکړه چې د دودونو په تړاو باندې به وغږېږو چې دوی څه ډول دودونه لري، له نورو سره یې فرق څه دی او څومره سوده دي، څومره خوشحاله دي په خپل ژوند کې. تر څنګ مې د همدې سیمې یو قومي مخور ولاړ دی، له ده سره به خبرې وکړو. ته زموږ لیدونکو ته لومړی خپل ځان ور وپېژنه. زه د وزیرو د قوم مشر د پراخیلو د کرای اوسېدونکی یم. نوم دې څه دی؟ نوم یې قدرت خان. قدرت خان به راته ووایي چې دودونو په تړاو به له تا سره وغږېږو، د خوږیاڼو په تړاو نور معلومات له نورو مشرانو واورېدل، سیمو باندې وغږېدو. راځه قومي جرګو په اړه راته ووایه. دلته قومي جرګې تر سره کېږي، قومي تړې شته؟ زمونږ قومي تړې او دود دستور معلوم دی او کوم جرګه چې مونږ کوو، مونږ د قوم کشران مشران راټول کړو، د هغو نه اجازه واخلو، بیا په دې کې مشران وټاکو او د مشرانو په شمول باندې جرګه اصلاح راولو او انشاءالله د مونږ جرګې قومي ډېر په مخ په وړاندې روانې دي. د دې لپاره دغه جرګې جوړښت هم څه ډول باندې دی؟ مثلا که څوک ستاسې فیصله ونه مني، یو ځل یې واک درکړه، د هغې لپاره موږ مچالګه ورته وایو په پښتنه ټولنه کې، تاسې یو څه ږدئ؟ هو موږ واکونه تناخلو چې کوم جانب ونه منل هغه واک راخلو او موږ یې تقسیموو او هغه بل جانب چې دی په حق په جانب به بولو. مثلا واک درک دغه جرګه چې بیا نه مني، دې لپاره ځانګړې مچالګه تاسې ټاکئ، نغدي پیسې یا مثلا پسونه به راولي؟ هو د پښتو د موږ په دود کې چې دی نغدي پیسې موږ ټاکو. نغدي پیسې ټاکئ. مثلا په جرګه کې به ستاسې اکثریت نغدي پیسې څومره؟ نغدي پیسې اکثریت نغدي پیسې څه اندازه وي، خو دې چې په د نغدو په باره کې موږ د یو یا د ګاډی یا کوم یو بل شی نو هغه پکې ودرو، خو نغدي پیسې ته نه مو اخلو. هدف څه شی دی د دې نه، د پښتنو او بیا خصوصا د ختیځ زون خلکو چې مثلا جرګو کې دوی مچالګه ټاکي، د دې نه هدف څه شی؟ هدف خو دا شی دی چې یو خو دې کې مصارف لنډوي د دې همدغه د هغه نه، او بل دغه تړنه کوي، د دې نه یو څوک سرغړونه کوی نه شي، که سرغړونه تاوان سره مخ بیا نو تاوان سره مخې مشکلاتو سره باوړي. صحیح. ډېره مننه دا چې د جرګو په دود باندې وغږېدو، خبرې اترې مو وکړې. یو بل دود چې په پښتنه ټولنه کې شته، په خوږیاڼو کې دغه د غرونو په تړاو باندې قومي مشران سره کینی او هغوی ناغه ټاکي، یا هم په ودونو کې د ډزو د ممنوعات په پار باندې اکثره وخت قومونه ناغې ټاکي او مشخصي. په خوږیاڼو کې تاسې مثلا دغسې ناغې لرئ، ټاکلي مو دي؟ هو ټاکلي مې دي. اوس هم په هزاره وخت کې د پراخیلو په خوځاخیلو کره کې چې دی دغه پټاکۍ باندې دي، که چا دا پټاکۍ والوځولې نو قومي ناغه ته ناخلي، یو پسه او پنځه منه وریجې او ورسره دغسې یو څه چې لګېږي هغه ته ناخلي په پټاکۍ باندې. او یو بل دود باندې که خبرې سره وکړو، دغه مړی چې کېږي په نورو قومونو کې، مثلا په شینوارو کې چې زه د شینوارو یم، هلته 3 ورځې یا هم 4 ورځې ورته کلیوال خلک ډوډۍ کوي. دغه مراسم، دغه دروندوالی چې په پښتنه ټولنه کې دی، حتما خوږیاڼو کې هم شته، دلته په څه ډول باندې دی؟ دلته هم په همدې ډول دی، ځکه چې 3 ورځې موږ هم دغه 3 ورځې دغه د مړي کور ته موږ هم ډوډۍ وړو، میلمانه وزر کوو. او خو که چېرته دغه د مړی کور موږ کې یو دود بل هم شته، که د دغه د مړي والا سرمایدار وي، یو څه شتون لري، نو هغو بس موږ په اوله ورځ باندې خیرات پسې کوو. کاکا ته خو به ډېر ګرځېدلی شینوارو طرف، شیرزاد خپلې ولسوالۍ به دې کتلي، د مومند ولسوالۍ به دې کتلي. داسې کوم څه چې مثلا خوږیاڼي قوم کې موجود وي او په نورو قومونو کې نه یا په نورو ولسوالیو کې نه، او ته یې ښه ګڼې چې مثلا زموږ کار له دوی نه دغه ښه دی، زموږ دغه دود ښه دی، داسې کوم دود وی؟ دود خو زموږ دغه د ودو دود چې تر اوسه پورې چې څه د پلار د نیکه نه راپاتې شوي، نو دغه دود د خپل په دود او دستور باندې ځو، او دغه اوس چې کوم دود او دستور په سارا کې دی دا نه کوو، هماغه د خپل پلار او د نیکه دود هم نیولی په هماغه لار ځو. مثلا ودونو دودونو ته د اشاره وکړه، او شاید دا فرق هم ولري، تاسو وایئ چې موږ د پلار او په نیکه په دودونو باندې روان یو، نورو پرتو سیمو کې خلک نوې عصري ټکنالوژۍ سره او وسایلو سره بدل شوي دي. مثلا دلته چې یو ځوان له تاسې واده کوئ، په څه ډول ترسره کېږي؟ نو موږ ځوان ته واده کوو په خپل کور او کلي کې، او هر څه مراسم چې دی په خپل کور کې ویر کوو او په خپل کلي کې ویر کوو، او څه مراسم یې موږ د خپل ځای نه سره ته نه وباسو، نه په هوټلو ته ځو او نه د هوټلو ودونه کوو. پخوا وختونو کې به د ډولۍ خبرې کېدې،
او ودونه به په ډولۍ کې راوړل کېدل. هغه وختونه ستا په یاد دي؟ وختونه مې ښه په یاد دي. ما 2 کډې کړي دي، هم په ډولۍ کې راوړي دي، او اوس هم انشاءالله د موږ بعضې کورونه شته دی چې هغه د سړک رسیدګي نه شي کولی، ناوې راوړي سړک په سر کېباسي، بیا ورته ډولۍ راوړي کېنوي، دغه ډولۍ پخوانی دستور دی او دغه ډولۍ کې کېنوو. نو اوس موږ د ډولۍ نه اوړو. یعنې د ډولۍ دستور اوس هم شته؟ اوس هم شته دی. او ستا خپله ودونه هم داسې کړي دي؟ 2 ودونه دې کړي؟ 2 ودونه مې کړي او دواړه 12 مې زامن دي انشاءالله تنه، او 2 ودونه مې کړي دي او دواړه مې په ډولۍ کې راوړي. دغه ډولۍ کیسه ته وکړه، مثلا دغه څه رقم راوړل کېږي؟ قومي مشران یا همدې کورنۍ خلک یي؟ بعد د ډولۍ داسې دستور دی چې د کور والا، د واده والا، د هغه جنۍ کور ته ځي، ورسره د کشرانو مشرانو ټول. اوس وخت کې امنیت دی، سوله ده، څومره خوشحاله یې؟ اوس 100% کې خوشحاله یو. اسلامي امارت اسلامي امارت ته انشاءالله 100% کې خوشحاله یو. غوښتنه به دې سي چې د قوم دپاره یې وکړي، مثلا کوم مشر دې غږ اوري؟ نو غوښتنه خو دا ده چې کوم ډېر در په در شوی دی، دغه انقلاب ټپو ډېر ووهلو، په زیاتره د خوږیاڼي دی، بیا موږ د وزیرو څخه نو موږ دا غواړو چې موږ طرف د غرو سیمو طرف ته لږ توجه دغه حکومت هم وکړي او د مؤسسې هم وکړي. مخکې خو نه راتله ځکه چې یوه بانه جوړه وه، اوس خو انشاءالله سپین غره ته هم تللی شي. نو اوس چې بانه کوي هسې به زیاتې کوي. ډېره زیاته مننه کاکا جان چې را سره وغږېدې. ډېره مننه، تاسو ته د الله اجر درکړي. ډېره مننه او هرکله راشئ. سلامت اوسې. درنو لیدونکو، دودونو په تړاو وغږېدو، کاکا راته پخوانۍ کیسې مو کړې، وروستیو کې لږه دردونکې هم وه چې د واده په ورځ باندې قوا راځي او دوی جنګ ته ځي. نو واقعا پښتانه بیا ختیځ میشتي، بیا خوږیاڼي په دوی په انقلاب کې ډېره سخته مبارزه کړې ده. هیله ده چې خپرونه مو راسره لیدلې وي او زموږ د یو دروند قوم له تاریخ پیژندنې او همدارنګه د دوی دودونو نه خبر شوي وئ. نرغونه د سره زره دي وزړګیا، ورباد نه کړم د دنیا په هېوادونه، زار خپل مو یې وزما ښایسته ښایسته وطن، نظر خپل مو یې وزما ښایسته ښایسته وطن. پښتو نښترو دې ښکلا هره لمنه، زر خپل مو یې وزما ښایسته ښایسته وطن، نظر خپل مو یې وزما ښایسته ښایسته وطن. درنو لیدونکو، دا وه میهنې من یا زما هیواد خپرونه چې ما سجاد شینواري درته ننګرهار خوږیاڼو ولسوالۍ کې چمتو کړې وه. په دې خپرونه کې د خوږیاڼو ولسوالۍ په جوړښت پیژندنه، همدارنګه په مشهورو سیمو دودونو باندې، د دې سیمې د خلکو په ژوند باندې له همدوی سره مو خبرې اترې درلودې. هیله ده خپرونه مو راسره کتلې وي، د مشرانو خبرې مو اورېدلې وي او خوند مو ترې اخیستی وي او څه مو ترې زده کړي وي. تر بلې خپرونې ما سجاد شینواري ته اجازه راکړئ. ښه وختونه. د الله په امان.